بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. خوگو عزت مندو دا اللہ رب العزت احسانات او انعامات، د الله رحمتنا او نعمتنا ما او تابانی هر وختی د الله ډیر زیات دی، خو الله دې موږ له د شکرې توفیق راکړي. خوږو عزتمندو، کله چې طالوت صاحب لخکر په زرګونو باندې د ځان سره روان کړی و، لوی لخکر ور سره روانو د جهاد دپاره. دا یو اهمه مسله وه. په هغه وخت کې قرآن دا مسله بیان کړې ده چې طالوت صاحب لوی کثیر تعداد باندې د ځان سره خلق روان کړي او روانو سفر وکړ، گرمی وا، شدت پیاس او تندا اولګیدا. کله چې ډیره زیاته تنده اولګیدا او سفر وشو، کومه لاره باندې چې تلل نو په هغه لاره کې مخکې د اوبو نهر را روان. اوس چې یو انسان تږی وي، سفر هم ورته په غاړه دی، مسله هم اهمه ده، د جهاد ده، د دین ده، دا ټولې خبرې وي. او د هغې سره سره د اوبو د څکلو د نه څکلو یو اشد ضرورت دی. په هغه اشد ضرورت کې د زړه خواهشو، د زړه تمنا وه، بدن مطالبه وه، جسم باندې گرمائش دے، تپش دے، پیاس دے، تند دا. دا ټول خبری یو ځای ته راجمع دي.
او د دې سره سر بل طرف ته جهاد کولم دی دشمن سره لړاوېدلم دی د هغې مقابلې ته ودرېدل دي تلل دي مزل نورم شته دا خبرې م یو ځای ته راجمع شوې اوس به څه کېږي الله رب العزت په بعض اوقاتو کې د دې بنده د خپل ځان سره د مینې او د محبت د تعلق او د قربانۍ اظهار د پاره حالات الله پیدا کوي جوړی او معلومي چې زما دا بنده دی خو آیا دا زما په حقیقی معنا کې بنده دی او که اسی په نوم بنده دی او نور ګنده دی قرآن د هغې واقعه بیان کړې ده زړه غواړي بدن غواړي حالات مطالبه د دې کوي چې تقویت دی مضبوطیا دی وي دشمن ته د مقابله مسله ده دا ټول خبرې دي او بمهیا دي ارس برابر دي بلا خوف و خطر دی قرآن فرمائی فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر طالوت سیب د ځان سره لښکر د زرګونو را روان کړی دی سفر شوی فاصله توی شوي ده جهاد ته روان دي جنگ به کېږي تنده لګېدلې ده پیاس لګېدلی دی مطالبه د بدن هم ده د زړه هم ده د حالات هم ده چې اوبه دې وڅښلی شي لیکن قرآن فرمائی چی طالوت سے برتدا وائی چی اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ مبتلیکم بنہر اللہ ستاسو ازمائش کئی ستاسو امتحان لی بنہرن پسبب د نہر سرا ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم تاسو ابتلا کے آغاخ تکی امتحان کے مچئی بنہرین پسبب د نہر سرا ابدی تند در تلگی دلی دا نہر روان دی تازه اوبه دی سخان دی جاری دی ساری دی اللہ دا سے امتحان بسوی چی دا نہر پا ذریعوی اللہ دا اغا امتحان کیفیت ذکر کئی فمن شرب منہ فلیس منی دار امتحان خواہ فمن شرب منہ فلیس منی چاچم ددی اوبو نوس کلی نمخ کی حرامی وی نبیاب حرامی وی اوبو نمخ کی حرامی وی نببیا حرامی وی لیکن اس وقت کی مسئلہ صدا دے امتحان دا فمن شرب منہ چاچ ددی اوبون پدی وقت کی اسکلی فلیس منی اغب زماننی عجیبہ غنت امتحان دی
ومن لم يطعمه فإنه مني او چا چې هم نسکلی نو هغه به زمانوي. امتحان غټ امتحان راغی او دا حالات الله ولې راولي؟ دا حالات الله دیل راولي چې الله د خپل خالص بندا خکارا کول او چناو کوي چې زما خالص بنده کا ګوري نو دغه دی، زما خالص بنده کا ګوري هغه دغه دی چې کم دی، خواہشاتو پسې تلو والا نه دی، دی پسې نزی چې وا د اوبو ضرورت دی نو زه به اسکما، د دې خواهش پورا کولو ضرورت دی نو زه به کوما. خیال دی خبرې تا اوبو کې خو څه مسله نه وه که نه، نهر کې څه مسله نه وه، د نهر مسله دا وه چې طالوت صاحب ورته وایي چې د الله د طرف نه دا خبر او فرمان راغلی دی چې د دې نهر اوبه به د دې تندې په حالت کې په دې ضرورت کې په دې مقابله د دشمن او د جهاد په سفر کې نه به اسکئ نه به اسکئ. فمن شرب منه فلیس منی. الله خپل بنده په بعض اوقاتو کې په بعض حالاتو سره ځان ته نږدو کوي او خاص کوي او ظاهروي چې دا اسې لګیا دی چې بنده یم او کنه دا حقیقي بنده دی. نو دارنګ ژوند کې داسې حالات الله راولي. نو الته قرآن فرمایي چې فمن شرب منه فلیس منی، چا چې په خواهشاتو چاړه راښکلا، د نفس په تابعدارۍ چاړه راښکلا، د زړه تمناګانې ټولې کړې قربان. ومن لم یطعمه فإنه منی، چا چې هم نه سکلی هغه به زمانی. اوس وګوره امتحان کې کامیاب څومره کسان شول، اکثر تاسو اورېدلي دومره زره طلباو امتحان ورکړی دی، دومره سوه پکې پاس شو. په زرګونو طلباو کې په سوونو طلبا پاس کیږي. امتحان سره دا حالات الله راولي، معلومات الله راولي. عند الامتحان يعرف الرجل او يهان. د امتحان په دوران کې یو سړی یا خوشي مشهور شي یا ذلیل سپک شي. الته امتحان راغی، الله خپل بندگان چناول چې زما اصل بندگان په دې دومره لښکر د دنیا کې کم دي، دا خو ډېر شی دي په دې کې کم دي. قرآن زر بیان کړ. فشربوا منه الا قليلا منهم، فشربوا منه الا قليلا منهم. ډیرو ته اسکلو لږ پاتې شو چې هغوی اوبه ونسکلې، ډیرو اسکلې لږ پاتې شو چې هغوی ونسکلې. اوس دا اوبه یوازې اوبه نه وي. زه کله ناکله دا خبره کوم، روجا یوازې روجا نه ده، د دې شاته لویه فلسفه ده. روجا لوږه تنده تیرول یوازې دا نه دي، د دې شاته یو لویه فلسفه پرته ده. څنګه چې د هغه نهر د اوبو سکلو نسکلو شاته لویه فلسفه پرته وه.
اوس په اوبو څکلو نه څکلو کې څه مسله وه الله معلومول چې دا بنده خو لګیا دی چغې وایي ټول کال ټول عمر الله ته مې بس خدای او زه دې بنده یمه ته مې خالق او زه دې مخلوق یم ستا منم او زه دې تابعدار یم خو چې کله وقت راشي نو د بیا د بل چا یار یم دا خو دوست نه دی که نه عبدالرحمن بابا سوئی وی کله کله د غمونو باران خده دوست دشمن پکی جدا شي اے رحمانا دا حالات اللہ رب العزت بعض اوقاتو کی راولی دید پارا چې خپل دوست پکی معلوم کی اللہ تا خو معلوم دے ماوتا تے ظاہر کی ماوتا تے ظاہر کی چې دا اللہ صحیح بندہ رے او دا نام نہاد بندہ دے نو التم قرآن دا مسئلہ بیانی چه اگورا طالوت سے برتوئی اوبا نسکی تندم لگی دلی دا جہاد تم تللی لیکن دا اوبوس کل بند شو کلچ بند شو آغا خلق چه آغا دا اللہ دا تابداری والا دا اللہ دا قرب والا دا اللہ دا نزدیکت حاصلول والا نونو آغای پی ور پریوتل او ویس کلی کلی چه دمرا اس کلی زکا چه تندی آغستیو نو قرآن فرمائی بیائی دا چغی والی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی چه اس منگ طاقت نلرو چه دا جالوت و داغ دا لخکر سر جنگ و مقابلو کو دا اوبو کسی چلو نسے بخبر بدل دا دغلت اللہ دی معلومول چی دی دا اللہ دا حکم تابداری پا دی معمولی خبر کی کیو کنا پا دی معمولی خبر کی چی پا دبانی صرف دا اوبو ضرورت راغل رے دا ضرورت دا تمنا دا خواہش نفسانی دے دا اللہ دا پارا قربانی او کن قربانی زکا مخ کی والا مسئلہ نوام مخ کی ډیره غټه مسئله وا زکه چې د دشمن مقابله وا بیا به هلته د تورو جنګو پاغي کې به بیا څه مسئله وا د بزدل او د غیر بزدل پته بیا به بعض علما لیکي څه د پاسه 6,000 کسان ورسره روان څومره څه د پاسه 6,000 کسان ورسره روانو او پاتې شو څومره 313 سوچ کوا 313 آغا خلقو چاہے خپل نفس قربان خپل خواہشات قربان خپل دا اللہ رب العزت حکم تا سر تسلیم اول دا آغا خلق پاتی شو او اللہ دا معلوم اول ظاہر اول اللہ رب العزت دا دی خبری اظہار پا خلق بانے کاؤ چه آیت د دنیا خواہشات خوخے د دنیا ارزوگانی پورا کے خپل من داغی چه سا خواہش دے داغی د پورا کولو کوشش کے دا اللہ دا قانون دا اللہ دا حکم دا اللہ دا تابداری دا دی در سر پروان نشتر خودتوے چه سا زما خواہش دے چاگا پورش قرآن سویلی دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ دا یادو ساتھا سچستا خواہش دیو داغی دا پورا کولو پا کوشش کی نیشی پورا کولے اللہ چی سو غاڑی اغب کی دا روجا تا تند و لوگا ندا
دا یو لویه فلسفه ده. دی روجی کی یوازې د خوراک مسله نه ده، یوازې د سکاک مسله نه ده، دا خو ظاهري خبره پرته ده. ټیک د قرآن ویلی دی، ټیک د حدیث ویلی دی چې تاسو د مفترات ثلاثه نه ځان وساتئ، څنګه چې هلته ویلي و د اوبو څښلو نه ځان وساتئ. لیکن مقصد دا دی چې ستا خواهشات دا به په رمضان کې قربانې، ستا خواهشات دا به په رمضان کې قربانېږي. په غیر رمضان کې خو ستاړه ته به ډېرې ډېرې خبرې راځي، ډېر ډېر خیالات او تصورات به راځي، ډېر نفسانی خواهشات به راځي، د دنیا ډېر حالات به راځي. خو دا ستا دا نفس دا به لګام ورچې لګام دا به کنټرول ساتي، د دې تمام خواهشاتو قربانی به ورکې، نو ستا رمضان به اله صحیح کېږي. ستا د سترګو خواهش دا دی چې حرامو ته وګوري، ناجایزو ته وګوري، غلطو ته وګوري، لیکن دغه سترګو خواهش به قربانې. ستا د ژبې خواهش دا دی غیبت پې وکما، دروغ پې وویما، چغلي پې وکما، دوکه پې وکما، د ظلم خبره پې وکما، دا ټول به قربانې. اله به ستا رمضان صحیح کېږي. ستا غوږونه غواړي زه پې هغه شی واورم چې هغه د الله او د الله د رسول خلاف دی، لیکن دلته رمضان وای چې نه، رمضان وای نه جی نه، دا خواهش به قربانې. دا ټول خواهشات چې کله تا قربان کړل ته د رمضان په حقیقت باندې ورسېدې. کینې لوږه تنده خو نن نشته، موسم دومره یخ دی، هر یو سړی وای نه لوږه شته او نه تنده شته، نو څه کې روژه نشته چې نه لوږی نه تندی، نه خوراک نه سکاک، نه ضرورت هغې ته، بس خبره ختم. هر څه نور کوه، صرف خوراک سکاک مه کوه، اخو ستاسې مړه ته نه کېږي. موسم یخ دی نړ ته دې نه کېږي، بس روژه ده. نصیبه روژه فلسفه ده، فلسفه. ستا نفس ته لګام اچوي، ستا نفس به حرامو تړه کېږي، حرام نه به ساتي. ستا نظر به حرامو تړه کېږي، حرامو نه به ساتي. ستا د زبان به حرامو تړه کېږي، حرامو نه به ساتي. ستا د غوږونو به حرامو تړه کېږي، حرامو نه به ساتي. ستا قدم او تلل به حرامو ته کېږي، د هغې نه به ساتي. دې ته وایي روژه. دا د رمضان حقیقت دی، لارتباط النفس. او کله چې ستا نفس ستا په کنټرول کې شو او د الله رب العزت په تابعدارۍ کې شو، بیا واوره چې الله څه وایي، دا زما بنده دی. قرآن کریم فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واما من خاف اغا چاچی لکی یرالا مقام ربه چیز با اللہ تمخامخ کی گما ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس د خواہشاتنا نها راغلی نها غواړي به نها دي ته وای چې یو شی رواني او ته منکه کدا ساروی یا سشی هغه د شنی غیا ته زور کوي او ته راکاږي دي ته نها ویل شي راخکل دی یو شي دا نشته چې اسانه خبره ده چې ګناه نشته نو بزرګي ګناه نشته نو ارسلیز برګ دی یاره دا و چې ګناه شته او ته بند شوي بزرګي دي دا قرآن عجیب الفاظ ذکر کړی دي ته سوچ وکړه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
هغه څوک چې د الله نه ویرید د ودرېدو مخامخ کېدو نه ونهى النفس زړه خو هر طرف ته تله خواهشات خو بې لګامه وو هغه خو په هر طرف باندې تلل حرامو ته تلل دوکې ته تلل ظلم ته تلل بې حیایۍ ته تلل دروغو ته تلل غیبت ته تلل هر طرف ته د خواهشات الوتل ځکه هوا یې ورته ویلې ده هوا هر طرف ته ځي که نه ځي دا چې یو ټکي د قرآن باندې سوچ کې نو تا ته به خپل ستا تصحیح د ذهن هم کوي اصلاح د ذهن به دې هم کوي اصلاح د نفس به دې هم کوي الله دې خواهشاتو څه ویلي هوا راګیرول ونهى النفس عن الهوا ستا خواهشات الوزي یو طرف تا بل طرف تا بل طرف تا بل طرف تا خو قرآن وی ونهى النفس عن الهوا خپل نفس د دې خواهشاتو د دې هوا نه راخ کو نو دا د الله بنده شو دا څه شو دا د الله بنده شو نو قرآن داغې د الله د بنده بیا نتیجه ذکر کوي فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى الله وی جنت د ځای دی بل ځای نه دی ځکه چې د الله بنده دی نو الله خپل بنده له مېلمستیا په کوم ځای کې ورکوي قرآن ویلی دی نزلا من غفور الرحیم الله اکبر مېلمستیا د الله وګوره تا خواهشات قربان کړل او دا الله رب العزت په دې رمضان کې ما او تا ګوري هم چې ته څه کې ستا حالات څنګه دي قرآن د شرابو د حراموالي حکم راولېږه د شرابو د حراموالي حکم راولېږه چې کله حکم د شرابو د حراموالي راغی نو باز خلک رالل او صحابه کرامو ته ویل یاره دا خو بس حرام شو بس موږ له راکئ تاسو به خلاص شئ یاره باندې خرڅ کئ تاسو ته به پیسې راشي حرام شو تاسو او د صحابه کرامو سره په سټور کې د کلونو شراب به پراتو ځکه حرام نو که نه حرام نو اوس ما او تا خوراک سکاک بغیر د روجې نه کو څومره شي خو چې اوس د ورځې حرام شي بند شي نه به کې نو نه به کې دغسې زندګۍ کې عام استعمال و خو چې کله حرام شو نو د صحابه کرامو سره سټورونه ډکو نو دا نور خلک رالل یاره موږ له راکئ تاسو خو یاسم بس حرام شو موږ له راکئ که نه په پیسو یې راکئ هغه ځای کې حدیث کې راځي چې صحابه کرام دا هغه خلکو چې دی یوازې په دې باندې اکتفا نه کوله چې د الله حکم دی نو وی که نه هغوی د الله د قربت او د نزدېکت او د الله د عبدیت او د بندګۍ هغه لارې اختیارولې چې څومره لنډه نه لنډه وه موږ ورته ډېر په لرې راتاویږو چې تر وروسته بندګۍ ته راځو نږدو کېږو الله ته په کم باندې ای ډېر لنډې غوښتې تاریخ لیکلی دي هغه سټورونه هغه مټکي هغه مټونه چې هغه د شرابو ډکو هغه ټول واړول وی دا د الله حکم دی او د الله خوشحالي په دې کې ده چې زه دا خپل خواهشات قربان کم نه پیسو ته کتل نه دې ته کتل تاوان دی بس دا یو د شرابو یو سیلاب دی چې روان دی مدینه منوره کې نالې ډکې روانې دي ولی هغه خلکو ته پته وه چې د الله په حکم منلو کې څومره لویه فلسفه پرته ده صحابي راغلی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل ته راغی یو روایت کې راځي د سرو ګوتې اچولې وه د سرو ګوتې اچولې وه ګوتما
بل روایت کې راځي د سرو کړای اچولی وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویستا او هغې وغورځوله او ورته ویل چې دا الله زما د امت په نارینهو باندې سره اچول دا حرام کړي دي زما د امت په نارینهو باندې سره اچول دا الله حرام کړي دي هغې ته وویسته ویې غورځوله هغه صحابي هغه ګوتما هلته پرېغوسته او لاړ صحابه ورته आवाज کوي راشه دا ګوتمه خو واله که نه کور له به یوسي په نارینهو حرام دي زنانو له به یوسي خرڅ به کي هغه ورته وایي چې کم یو شی د الله د نبي د سترګو بد راغلی دی هغه زما په لاسو کې د راوچتولو برداشت نشي کېدی هغه چرته زه راوچتولی شم صحابي راغلی دی یو څادر یې په ځان باندې راچولی و په هغې باندې نقش و نگارو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر نه بد راغی ورته وی دا لباس دا د نارینه نه دی چې اوس به ما او تا سره څه کولی اوس خو زمونږ د جوانانو لباس ماشاءالله لا فرق بین المرء والمرأة د نر او د ښځې پته نه لګي څادر یې اچولی و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر نه بد راغی لاړ کور ته نبی علیہ السلام ته هېڅ هم ونه ویل لاړ تنور زنانو بل کړی و راغونډې کو تنور ته یې ور واچو ویې سوځاو سبا چې راغې نبی علیہ السلام د تپوس کې صحابي فلان کې هغه څادر دې څه که یا رسول الله هغه چې ستا د نظره بد راغلی هغه به هغه ځای ته راځي چې د هغه دپاره جوړ دی دا هغه د امتحان کامیابی ده ما او تعالی الله رمضان راوستی دی په دې رمضان کې الله ما او تا ته دا ویلي دي دا مکوه دا خواهشات دا د زړه تمناګانې دا خبرې دا ناجایزې دې ټولو نه ځان وساته موږ وایي خیر دی که نه د لوټ مار میاشت ده نو د ګناه لوټ مار هم موږ پرې نه ښوده د غلا لوټ مار هم موږ پرې نه ښوده د فضولیاتو مجالس مم پرې نه ښودل دروغ مونږ پرې نه ښودل د نظر غلط استعمال مونږ پرې نه ښوده الله دې زمونږ ستاسو په حال رحم وکړي مونږ به د الله نه څه غواړو بیا په څه به غواړو مونږ نفس کنټرول که روجي چې کومه فلسفه وه چې هغه د نفس کنټرول کولو د نفس ته لګام لګولو او په هغې باندې چې بیا څه میلاوېدل خو ما او تا تحصیل نه شو هغې باندې خو مونږ پوره نه شو نو دی وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ستا د نظره یو شی بد راغلی دی ابه څنګه زما په بدن باندې یا زما په کور کې زنانه هغې استعمال حالانکې جایز ووله خو هغې خو لنډې لارې لټولې د الله قرب ته او د جنت حصول ته دا ما او تا ته الله ټریننګ راکوي چې مسلمانه روجه کې دا ټول هر څه حاصل کا تا ته 11 میاشتې دي په هغې کې به بیا ته دا سفر کې الله دې موږ او تاسو ته صحیح ټریننګ نصیب کړي او الله دې زموږ او تاسو د روجې حقیقت نصیبه کړي او دا چې د کم مقصد دپاره ده هغه مقصد دې الله زموږ او تاسو نصیب وګرځوي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د الله عبادات په صحیح طریقه باندې وکړو او کم چې الله زمونږ امتحانات پکې اخلي زمونږ د خواهشات امتحانات زمونږ د تمام زندګۍ د هغې برابرولو امتحانات اخلي الله مونږ په دې امتحان کې کامیاب کړي الله رب العزت مونږ په دې امتحان کې کامیاب کړي الله زمونږ زندګي په خپلې بندګۍ کې ولګي الله د هغه خبرو نه مو ساتي د هغه کارونو نه مو ساتي د هغه نظریاتو نه مو ساتي چې کومې د قرآن او د سنت خلاف دي الله د اسلام او د شریعت خلاف دي الله موږ ته د خپلې تابعدارۍ لارې اسانې کړي الله موږ ته د خپل عباداتو لارې اسانې کړي
الله مونږ ته د ګناهونو لارې ګرانې کړي، الله د هغې نه نفرت پیدا کړي، د هغې د ماحولونو نه مو ساتي، د هغې د کارونو نه مو ساتي. الله مونږه نیک محافل نصیبه کړي، الله د عباداتو مجالس م نصیبه کړي، الله ستا د تابعدارۍ حالات راته راکړي. الله رب العزته د حلال رزق دروازې په مونږ ټولو باندې کولاو کړي. اے الله ډېر داسې دي حاجتمند دي، څوک قرضداري دي، چاته مالی مشکلات دي، د چا مخې بندې دي، الله د ټولو حالات ته ویني. خدای ستا د در نه بغیر بل در نشته، الله زمونږ د ټولو حالات سازگار کړي. الله رب العزت چې کم بیماران دي ټولو له صحت کامله عاجله نصیبه کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د تمام مغفرت او بخنه نصیبه کړي. الله د مغفرت عشره ده، الله زمونږ سره د مغفرت والا معامله وکړي. الله زمونږ د بخنې د ګناهونو او د هغې باندې د عفو د درګذر قلم ګرځولو معامله را سره وکړي. الله زمونږ د ملک خدایا د دین ګهواره وګرځې، د امن ګهواره وګرځې، الله د سکون ګهواره وګرځې. الله څومره بدامنۍ چې دی الله ته په خپل قدرت کامله سره ختمې کړي. الله بدامنۍ ختمې کړي. الله د امن زندگی راته د قرآن او د سنت مطابق هغه نصیب وګرځې. صلی الله علیه. بعض ملګري تپوس کوي د سرسایي، مونږ خو اعلان کړی مو، خو 200 روپۍ دا سرسایه ده.